له کورونا ځان څنګه بچ کړو؟ دا ویروس له ناروغ نه د پرنجي، ټوخي یا ساه ایستلو په وخت کې تر 1 متر پورې لرې ځي. که امکان لري نو له هغو خلکو چې د کورنۍ غړي مو نه وي 2 متره لرې اوسئ چې تاسې ته یې مرض در نه شي. د ګڼې ګوڼې ځایونه یا هلته چې ډېر خلک وي مه ځئ. په لاس یا غېږ ستړي مشي یا مچو کولو نه تېر شئ. له لرې یو بل ته ستړي مه شو وایئ. کله هم چې ټوخیږئ یا پرنجیږئ نو پزې او خولې ته مو خپله څنګل ونیسئ. مه په لاسونو کې ټوخیږئ او مه په خلاصه هوا کې. که کاغذ لرئ نو په کاغذ کې وټوخیږئ یا وپرنجیږئ، که نه خپله څنګل خامخا استعمال کړئ. که د کورونا 2 یا 3 علایم لکه تبه، ټوخی او ساه اخیستلو کې مشکل درته پیدا شول نو ځان له نورو لرې او قرنطین کړئ. په لوی لاس نور مه ناجوړه کوئ، په ځانګړې توګه تر 50 یا 60 پورته انسانان. یو څو ورځې مرض دی، آرام وکړئ، خپله به در باندې تېر شي.